وایي ځمکه دیګ بخار ده. مینې اکاډمیسیان وایي. خو ځان سره په چورت کې ولاړم چې دا غمونه، دا دردونه، دا ستړیاوې چې زموږ ګریوان ته راپرتې دي، په رښتیا چې که وزن شي دون تر غرونو به هم درنې وخیژي. او زموږ شکایت پورته ده، زه له تا، ته له ما، یو د بل په ادرس شکایت پاڼې لرو، د خپلې ماتې، بدبختۍ، بدروزګارۍ پړه پر بل ور اچوو. که رښتیا شي هغه ګیلې او شکایتونه او عرضپاڼې چې زموږ په احساس کې دي، زموږ په عاطفه کې دي، زموږ په ذهن کې دي، که دا ټولې لوستل کېدلی نو ښایي زموږ یوه غاړې ته زنځیرونه او لاسونو ته تکړۍ راپرتې وای او د چا 10 کاله، د چا 20 کاله، د چا عمري قید او نورې سزاګانې په نوم لیکل شوې وای. خو هیچ چا پردی درمن کندو تنده پورته کړی. زه، ته، بل هر یو د خپلو افکارو او دغو لاسونو د کړو محصول پورته کوو. د سرنوشت څښتن خو یو مخ مینه ده، یو مخ رحمت ده. هغه به څنګه موږ ته درد و غم دا غاړې ته راواچوي. دا موږ یاستو چې ځمکې او ژوند او سرنوشت هم داسې سور و داسې اورلن رنګ ورکړی ده. موږ یو د بل پوره وړي یاستو. له دغه پورونو را د راوتلو، د غمونو دردونو له دې غرونو بارونو نه د راوتلو ښایي یوازینۍ لار مینه وي، لورینه وي، شفقت وي. یو ځل په دې سترګه یو بل ته کتل وي چې د هغې تورې تیارې څېرې پر ځای چې زما ذهن کې د بل ده، د هغې په ځای مینه په څېره کې وینم، شفقت یې په څېره کې وینم، هغه خدایي نښې یې په څېره کې وینم، ځکه هغه هم روح ده او روح سپېڅلی ده. نو ښایي له دغه وضعیته د وتلو او د نیکیو، خوبیو او رڼاګانو د فصلونو د کرلو لپاره او درمندونو پورته کولو لپاره ښه لاره، اسانه لاره، نغده لاره همدا وي چې مینه ګر شو، په مینه لورینه یو بل ته نظر. دې تیاره ژوند، تیاره برخلیک ته چې ګوري نو را روانه زیات شفقت، زیاتې نیکۍ او زیات درک ته اړتیا لري. زما خو اراده ده چې له دې دریځه ژوند ته ور ودانګم. مینه ګر دې واوسئ.